clean water filtration plant Khawrai. السلام علیکم ګرانو قدرمندو تاسو ورور نذیر خان ما او په نوې ویلا کې تاسو ته هرکلی وایم جناب روان یو خاورې ته اسب بای زه روان یو اسب بای ته خاورې ده او موجوده اوسېږي واشنگټن ډي سي کې امریکا کې جناب هغه په تر باندې کوم روان نه سپیشل ویډیو هغه لپاره ده هغه فارم هاوس ته ځو تاسو ته به هغه فارم هاوس ویډیو خایو هغه خوبصورتي برده خایو بیا به ځو خاورې کلی ته خاورې کلی کې به کوم د شارټس اخلو موږ سره به اوسېږي موږ سره کوم ده نو زبیر خان تاسو ما سره همیشه پیژنئ اګه زبیر پنجابی کې ورته یو څو خبرې وکړم یار مېړو دی جان نه وای ما ته جان نه کنه یار زبیر مو شو مقصد باندې کنه نو معاذ وای دی را سره او شاته چې کوم د عملګری تاسو کتلې شي هلکه نو خپل واخلې یار محمد ایاز برجان سامان جناب دا چې کوم دی نو تاسو کتلې شي جانګری چوک دی دا ښه ټیک شو دغه صوبای روډ دی او دا چې کوم دی نو خاورې روډ دی دا موږ خاورې روډ ته چې کوم دی نو لیفټ سایډ ته چې کوم دی نو خاورې روډ ته راتاو شو تاسو کتلې شي ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی نن بس کلم زه راغلی م ویډیو دپاره نو بس قسمت مې ښه دی چې موسم ورته مزېدار وي او همیشه تاسو زموږ ویډیوګانې خوښوئ نو جي خاورې روډ دا د خاورې اډه ټیک شو دا د خاورې او درګۍ اډه شوه تاسو کله خاورې ته وزټ کول غواړئ فقیر آباد ته وزټ کول غواړئ چکر دپاره ځکه چې دغه علاقې ډېر زیاتې مزېدارې دي ډېر خوبصورت دي مطلب نو که تاسو کله هم راتلی لوکل راتلی یا خپل ګاډي کې راتلی نو په دغه لار ده که لوکل راتلی نو مطلب دا تاسو ته کتلی شي دا موټرې ولاړې دي دا ټول درګۍ خاورې ته مطلب دا ځي نو جناب دا شو د جانګری اډې نه موږ روان شو خاورې کلي ته یعنې ګرین اینډ کلین خاورې ویلي راځئ موږ سره فول ویلاګ ګورو اور کراچۍ ته څوک تلل غواړي پېښور تلل غواړي دا د ټرین چې کوم دی نو مطلب هغه دا سټیشن د ریلوې جهانګیره داسې کې ما لډي یو ویډیو تاسو جوړه کړې مو ډرون باندې تاسو کتلي وه دا کې تاسو ګورئ دا سټیشن روډ دی د دې پاټک نه تر خاورې پورې چې کوم روډ دی د بانی الحاج ډاکټر اختیار ګل چې په 94 کې دا جوړ شوی دی او ډسټرکټ نوشهره چیرمین پاتې شوی دا ډیره د فخر خبره ده ډیره غټه خبره ده مطلب چې د خاورې کلي ته د چې کوم دی داسې روډ جوړ کړی دی جناب مونږ چې نن په دې کوم روډ باندې روان یو دا د فقیر بابا د خاورې او درګۍ مین روډ دی چې موجوده مونږ د آصف خان فارم هاوس ته روان یو آصف خان چېرته پاتې کېږي آصف خان موجوده په امریکا واشنگټن ډي سي کې پاتې کېږي چې د هغې کار ژوند مشغله هلته ده ورسره د خاورې کلي فیاض ګل فارم هاوس ته به هم چکر لګو هغې ته به هم وزټ کوو تاسو به زه نن د خاورې ټوله بیوټي ښایم نو مونږ سره اوسئ چېرته به نه ځئ فل ویډیو به ګورئ دا لارې څنګه دي یار اوسه مزه کوي که نه خفه خفه ناست یې نو ماشاءالله ډېر خفه خولي یاره خاورې والا خاورې ده خلک خلک یاره خاورې ته چېرته راغلي یئ یاره راغلي یو کرکټ ته راغلي یو والیبال مو کوي ډېر زبردست خلک دي ښه خاورې ماشاءالله خدمت بارے کې به معنی زبیر ته راغلی که نه خاورې ته اوس ماشاءالله ډېر راغلی یم ښه نیو خاورې کې چې کوم دی ما رشتې داران دي خپل مې دي صحیح ده بله کومه غټه خاوره چې ده زړه خاوره مطلب دی څوک رشتې داران نشته ملګري مو ډېر زیات دي
موږ راورسېدو خاورۍ فقیر بابا ته دغه لار چې کومه ده نو تاسو کتلی شئ د فارم هاوس ته به ځي دغه لار په دغه به ځو انشاءالله دا لار چې کومه ده خاورۍ ډاکټر تاسو کتلی شئ دا د خاورۍ لارې دي مونږ چې کوم دی نو زه به ټکر به لګو خاورۍ د خاورۍ کې چې کوم دی ریکارډ به کوو تاسو ته مونږ سره به اوسېږئ فارم هاوس ته به فارم هاوس کې کوم ریکارډ وکړو به راسره ګورئ او چینل باندې څوک هم نه وي چینل به لازما سبسکرایب کوئ ښه ملګری چې کوم دی راورسېږو ماشاءالله ریکارډ به کرتے نه Dalo berikita, sekarang kamu cek. Asif lala چې کوم بچیان دي سنی بھائی ابل ملګری سنم دی سویل تاسو رونه دواړه کزم دي سنی بھائی چې کوم د نمګه غوښتو د پاره دلته راغلو دا د خاورۍ روډ دی جی خاجي راځي نو زو ان شاء الله فارم هاوس ته ځو تاسو موږ سره اوسئ ښه جناب مونږ روان شو موجوده په دغه روډ باندې چې کومه لار فقیر بابا او درګۍ کلي ته راغلې ده هم په دغه لار باندې د آصف خان فارم هاوس دی نو مونږ سره سنی بھائی او ورسره آصف خان چې دی مونږ را روان کو د آصف خان فارم هاوس ته تاسو کتلی شئ د لیفټ سایډ به مونږ راتاو شو د آصف خان فارم هاوس چې کوم سایډ ته دی نو راځئ مونږ سره دا جناب مونږ چې کوم دی راورسېدو آصف خان فارم هاوس تاسو ته کې شارټ واخلو چې کوم د ګیټ دی کې مطلب د کوم څوکیداران دي هغه لړۍ په دې کې ځکه چې علاقه سایډ ته ده نو لازما خبره ده چې دې کې څوکیداران پکاري ښه جناب مونږ رالو فارم هاوس رالو ماشاءالله ډېر خوبصورت ځای کې دی تاسو ته پرون ما یو ویډیو شیر کړې وه د کوړه خټک نه چې کوم دی نو مطلب 20 منټ لار باندې علاقه ګلډېري او د عمرې کلي ترمنځ چې کوم فارم هاوس نو ماشاءالله د هغې خو ځان ته یو لوګو خو د دې فارم هاوس چې کوم دی نو ځان ته یو مزه ده ماشاءالله د فورې چې کوم دی نو پتاو پایان دي که بالا دي دا که نه پایان دي دا پتاو پایان دي بالا چې کوم دی هغه منایي کلي سره راځي اور ماشاءالله ډېر زیات پرسکون ډېر زیات مزیدار ځای دی دیکھو تاسو کو ګورئ دا غریز علاقې دي او غریز علاقو کې تاسو ته ما څو پیرې ویلې دي همیشه تاسو ته هر ولاګ کې وایم چېرې زه مطلب داسې غرونو علاقې کې ډېر زیات خوشحالېږم یو انسان سره د دې ذهن فرېش وي بل صحت باندې د دې ډېر ښه اثر پرېوځي مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام لاره ښې جي ټیک ټاک یې خیر دی جي ماشاءالله اجرې شکل ورکړی دی تاسو کتلی شئ چې تاسو چې کوم دی نو خپل فیملی هم راوستلی شئ یاران دوستان پروګرامونه کې مطلب هغې ته هم راتلی شئ تاسو اور د دې پکې لا ځان ته مزه ده ماشاءالله دغه غرونه ته که تاسو وګورئ تاسو لږ زوم کومه دا علاقه چې کومه ده دا د فقیر بابا غرونه دي دې سره مخکې فقیر بابا علاقه ده تاسو ته ما الریډي د هغې ولاګ چې کوم دی هغه اپلوډ کړي دي تاسو کتلی شئ ماشاءالله جبر خانه ما ته هم ډېر خوشحاله ښکاري خوشحال به نه وم دا مزېدار یې غواګانې دا مزېدار ته رانه وار دی که نه مسله دا ده که نه یاره خو قسمت خبرې دي څوک جناب زبیر خان چې کوم دی بس یو 15-20 دن دي دا بار روان دی او څومره ملګري تاسو په دې ویډیو کې کتل ټول ورته دعاګانې کوي چې الله دې پاتې کړي زموږ کیمرامین خو سپیشل نفلونه کوي نه دا ګوره دا موږ ته بس ولې خبرې نن بیګا مې ورپسې نفل کړی دا څه خپل یاران دوستانو چې ګروپ کې ملګري وي چې هغه پس مطلب هغه سره ګپ شپ هغه سره مینه ډېره وي
او هغه باندې ګروپ راټول وي چې ډېر ان لاړ شي په سلام خبرې جناب کب شپم فن کوي ماشاءالله ملګری چې کوم راټول دي ډېر مینه ډېر محبت او دې چې کله شان چې کنه کب په خپل ګول لګو بیا په ځرګي سوري خبرې کړې ده او رې کې مزه کې په شارټ سم په ولاګ مو سره اوسې کې چې ولاګ مو خوښيږي چینل باندې او پیج باندې څوک مو نه لایک فالو او سبسکرایب نشان ضرور دباو او घंटे निशान पाल बने जरूर रख दे जरूर का शानदार रवानी वीडियो गान पास में शामिल جناب مونږ چې کوم دی نو دا خاورای کلی ته مونږ انټر شو فارم هاوس کې چې کوم دی مونږ الریډي تاسو وکړل ویډیو موکا او دا خاورای علاقہ دا زه خاورای علاقې ته تقریبا چې خپل علاقہ دا خپل رشتہ داران هم پکښتا خو راغلم 8-9 سال بعد تقریبا راغلم هغه ټایم کې تاسو وګورئ نو آبادیان هم کمې اور آبادیان دې خړ دروته دا روډم مطلب پوښ ور سره اور ماشاءالله د دې علاقې خلک ډېر زیات تکړه خلک دي او زیات تر چې کوم دی ادر کنټریز کې دي بهر دي اور مهمان نواز خټک علاقہ چې څومره هغه لډي مهمان نوازي په دې خټک علاقې چې څومره هغه دي مطلب په خاورې علاقہ چې کومه ده نو ډېر کا د سره مشوره مې کوله او خبره مې کولې د اسیم بای د سره اور سنی بای د سره سهل دای ته مې ویل مې اکثر د پاره چې کوم دی نو د خاورې علاقہ کې یادې کې نو وی لاور څه کوئی چوټا انګلند لاور څوک چوټا لندن اور څوک ته سوای مطلب پدې یو خل ماشاءالله خلک تکړه دي ایجوکیټډ دي ټول اور ټول بهر دي نو خپل جماعت د وجري د کلی د وطن د خپل چې کوم نو ډېر خیال ساتي جناب موږ رالو دي سنی بای بیٹک ترالو ماشاءالله اوس کې بل غسټه وکړو او بیا پتا سره مسجد یو بل هغه چې کوم دا فارم هاوس ته ته وګورئ کو دا یو بیٹک ته ماشاءالله ډېر خوبصورت او ډېر مزه کې دا وایي تاسو amazing خانو قدرمندو مونږ راغلو د آصف خان فارم هاوس نه چې پای کې مونږ چکر لګو او ورسره بیا د سنی بای او د سہیل بای چې کوم د هغه بیٹک تر غلو پای کې مونږ چې اوس کلا او ورسره خسته غب شپو لګې دو سنور بلګری مونږ سره هم د خبرې ملاو شو چې پای کې مونږ د خبرې متعلق څه خبرې اترې وشوي خبرې کله چې تاسو ګوره سمرم د دې ترکیو شو د دې د شاته چالاسته نو دغه نوجوانانو دغه مشران او کشرانو چې کوم اورسیز دي خپل مد آپ کې ته چې کم کارونه شوی دي هغه هم تاسو ته خایمه ناراضه مونږ سره چې لار شو مونږ د فیاض ګل اعلی فارم هاوس ته داغه وجر د تو کم او داغه نه بعد چې کم د خبرې کلی د سمرم کارونه شوی د سمرم خایست سمره بیوټي ده هغه هم تاسو ته خایمه ناراضه مونږ سره چرته بنځي
کوم کافي هایټ راغت دا ګوره خاورې کله ماشاءالله او دا بل فارم هاوس چې کوم د هغې ته رالو مونږ لار لږ داسې خراب دي کار به سټارټ ته اوسه پورې انشاءالله نیکسټ ټایم چې بیا کله راځو نو بیا به انشاءالله دی نه هم تبدیلي دی نه به بدلې او په غرونو په سره باندې به داسې هغه ډېرې ماشاءالله ډېره مزه کوي سازان راغلي رنګ سٹارټ ته پدې کې کمپلیټ ته مطلب خو بیا چې کم دي رنگونه وغیرہ دي ماغه کې لګیا دي السلام علیکم وای څنګه چل دي خیر جی چې دا په اول مطلب دی یوزینګ ډیر راغلی دی استعمال شوی دی خو بهرحال بیا هم چې کم دی نه دی چې کم کار پاتې دی یا کم مطلب نور مسجد پکې ډیکوریشن کول غواړي هغه هم چې کم دی نو دی کې شوی دی یا کېږي لګیا دی کار باندې وشي نو ډېره خوبصورت ښکاري میلمه مزمه راشي یا دوست راشي بیا داسې چې کم دی نو فارم هاوس کې هغو سره کېناستل ګپ شپ نو ډېره مزه کوي دا دی لګیا دی کاکا جي مونږ ته وایي چې مطلب تیارېږي لګیا دی لږ لږ سړو پوره کار به کمپلیټ کېږي بیا به راځو انشاءالله تاسو ته ولاګ ښه جي ښه ٹھیک છે જી ઠીક છે تاسو کیمرامین درته وښایي هغه سایډ ته دا فارم هاوس کې چې کوم دی مونږ ریکارډ الریډي وکړو راغلی بل فارم هاوس ته ورسره چې کوم دی خاورې کلی دی ډرون شاټ به اخلو ځکه چې یو کلیک اخلم دې څه نه په زوم باندې موبایل باندې به مطلب هغه شان خاور نه راځي نو په ډرون باندې به ډېره مزه کوي د ښایسته ښکاري مونږ سره وګورئ خیر کې دا ډرون شاټ فیاض ګل جی فیاض ګل الله مو سره ناسته دی چې کوم دی نو دن فارم هاوس چې کوم دی چې مطلب تاسو ته شارټ مو خیال تاسو ما पहिला ویډیو سره کوم ویلو چې کله ویډیو خوښیږي لایک کمنټ بل لازمن کوئی پیج باندې څوک نه وي چینل باندې څوک نه وي زموږ ځان سره پیج کوم دی فالو کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان سره موجوده اوس مونږ رالو جی د خاورې چې کم مین اډه ده نو هغې ته راغلو چې په دې کې دوکانونه په دې کې چې کم دی نو امن جرګې چې کومه دیره ده هغې ته راغلو هغې هم تاسو ته وزټ کوم او ورسره واټر فلټریشن پلانټس چې کم دي نو هغه هم چې کم دی نو اپنے مدد آپ اول زیب خان چې کم دی نو دی کړي دي اور دی چې کم دی نو د خاورې نوجوانان مشران ټول چې کم دی نو 40-50 سال نه بهر ملکونو کې ژوند کوي هم د هغې سره چې کم دی نو دې خاورې ډېره زیاته ترقي وکړه چې دا ډېره د فخر او د ډېره خوشحالۍ خبره ده
مطلب اسې به چې موږ ته کومه حواله راکړې وه د امن جرګه چې کومه ده په دې کې د مطلب جرګې مرکې کلي مشران دې ځای کې مطلب ناستې دې کې جرګه کوي او ډېرې پترو باندې مې استعمالېږي. السلام علیکم. ماشاءالله خاورې کې کافي ترقي شوې ده. زه خو ډېر ټایم بعد رالم علم راته داسې وم نه بیا داسې خټو علاقه کې دیهات علاقه راځي مطلب د بازار نه کافي لرې دي خو بیا چې به داسې سهولیات دي ګوره داسې کې بینک موجود دی. بینک کلین واټر فلټریشن پلانټ خاورې ماشاءالله لکه ګوره چې دې ځای کې چې کوم اوبه دي مطلب هغه فلټر کېږي تاسو لپاره په خاورې کې بیا په داسې وړوکي کلي کې وړوکي خو خیر نه دی مطلب خو بیا هم دیهات علاقې ته بازار نه لري او بیا داسې سهولیات نو ماشاءالله د ملګري وایي چې هلته کې بل هم دی او د خاورې علاقې خلک ډېر مهمان نواز ډېر ښایسته دا ګورئ دا به صفا دي باغ دی شاته که نه چې نه ده ماشاءالله. نظیر بھائی څه پکې یا یاره چې اوبه خوږې دي یا نه دي خوږې ټیپ ډېرې دي هره بیماري لري هر جوړ بوټي را دیری وي کنه د حال د کوم شفاوي مزه کوي ډېر خوږې وي ماشاءالله خوږې مطلب په دې ځای کې چې کوم دي دوه پلانټونه د فلټریشن لګېدلي دي ټیک شوه نو دا د کلي مشترکه د کلي د هغه خلکو ځوانانو دا مطلب کامیابي ده یا هغو محنت دی دې کلي کې څه دي په دې کلي کې اکثر د پاره څه د ملګري د پوسټونو کوم دون اکثر دی وایي چې په کلي کې چې کم سیس کمی وي نو هغه مونږ چې کم دی نو ملګري ټول پیسې راټولې کړي یو څه کم د فنډ جوړ کړي په هغې باندې بیا مونږ دغه ماشاءالله نو دی چې کم دی دی په خپل کلي کې په جومات اجرت کې کم کمی وي هغه دی خپل ځوانان چې کم دي هغه په خپل پیسو خپل راغونډې کړي مطلب فنډ وکړي نو په هغې باندې چې کوم دا کوي نو ماشاءالله دا ډېره د خوشحالۍ او ډېر د فخر خبره ده. ته کله تاسو راشئ د خبرې مین سټاپ مین اډه ده قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو قتل د گرین اینڈ کلین خاورې یعنی مختلف وزټ مونږ کو پای کې موږ سره د خاورې ملګری صدا آصف لالا بچیان چې کوم دي سنی بھائی اور دا غي کزن سہیل بھائی چې کوم دي نو موږ ته ډیر عزت راکو دا غي یو جهان مننه کوم دا غي مشران کشران ماشاءالله ډیر عزتدار او ډیر قدرمن خلق دي ورسره نور ملګری هم دي ان شاء الله جناب زموږ ویډیو متاسو ډیر زیات خوښ شوی وي چې خوښ شوی وي لایک کمنټ په لازمنو کوي ملاویږو به بلې ویډیو سره تر هغه ټایم پورې موږ ته او زموږ ټول ټیم ته راکړئ اجازه د الله په امان.